د غزې او د اسرائیلو د سولې پیمان هم له منځه لاړو. پرون کله چې فلسطینیان پیشلمي ته راجګېږي په دوی باندې هوایي بمباریانې کېږي چې 300 کسان پکې شهیدانېږي. ویل کېږي چې د مړو تعداد به هم زیات شي. خبره ځکه خرابېږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ویلي چې موږ به بیرته روی جنگ ته ورګرځو او فلسطینیان به په شدت سره تخریب کړو. په سربیا کې بیا د تاریخ تر ټولو ستره مظاهره شوې ده. دا د دې لپاره چې په یو ریل سټیشن کې یو منزل راونړېدو او 15 کسان پکې مړه شول. 9 ځوانان او په ځانګړې توګه محصلین راوتي دي او مظاهره کوي او وایي چې د 15 کسانو مرګ لپاره که 15 کسان راوځي نو نړۍ به بدله کړي. دوی په ځانګړې توګه د حکومت په فساد باندې نیوکه کوي چې دا ساختمان هغه کس ته ورکړو چې په سمه توګه نه درغولای. نو له همدې امله د دې هیواد له ولسمشر نه غوښتي دي چې استعفا ورکړي. خو اصلي خبره اصلا دا نه ده. د دې مظاهرو په کنټرول کې د دې یو غږیزه الې نه کار اخیسته چې خلک وایي غیر رضاکارانه شکل دوی منډو ته مجبور کړي دي. زیات خلک وایي چې اصلا خپل عقل د لاس ورکړو پرته لدې چې مظاهره وکړي تخته ته مجبور شوی وو. جالب خبره ده او انځورونه هم خای چې کله دا غږیزه اله پالیسي وې ده نو خلک په دوه منظمو لینونو باندې شودا شوی دي او منډه شروع کړې دي. لدې الینا یو ځل په امریکا کې هم استفاده شوی و. خو خبره دا ده چې دا څه ډول غږ ده چې مغز کنټرولول شي او دوی ورته د بیم ساوند نوم ورکړی ده. البته تاسو نظر څه ده؟ په افغانستان کې سره د چې مونږ داسې ټکنالوژي نه لرو چې داسې غږونو باندې مونږ خلک وډار کړو. خو د طالب د ټوپک زور په کافي اندازه د دې غږ نه دروند دی.